کال 1990 عیسوي د افغانستان د تاریخ یو تک تور کال بلل کیږي. پر دغه کال یو غل او رهزن بچسقا د انګریزانو په مده او مرسته د امیر المؤمنین په لقب اختیارولو سره د افغانستان واکمن جوړ کړل سو. په مقابل کې شاه امان الله خان چې د کال 1919 د غزا غازی او د افغانستان شهنشاه له هیواد څخه کډه کولو ته اړ کړل سو. بچسقا څوک هغه څنګه د افغانستان تر واکمنۍ پورې رسېدلی و. د هغه د 8 میاشتنۍ واکمنۍ په پایله کې د افغانستان سیاست، اقتصاد، خارجه تعلقات او ټولنیز ژوند څنګه او څومره شاته وتنبول سو. راځئ چې دا هر څه پر ملي هنداره په ګډه سره وګورو. د بچسقاو اصل نوم حبیب الله و. د پلار نوم کریم الله او د نیکه نوم عظیم الله و. بچسقاو د افغانستان د کلکان سیمې اوسیدونکی او په خټه تاجک و. له همدې لامله هغه په تاریخ کې د حبیب الله کلکاني په نوم هم یادیږي. د هغه پلار یو شپون و، خو کله چې هغه ونه توانید چې له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې ترسره کړي، نو هغه د سقاو دنده اختیار کړه چې له نږدې لښتیو، ویالو او کویانو څخه به یې اوبه په ګوډو یا غړوکو کې اچولې او خلکو ته به یې په بیه دغه اوبه په کورونو کې پلورلې. له همدې لامله حبیب الله په تاریخ کې د بچسقاو په نوم هم پیژندل شوی دی، یعنی د هغه چا زوی چې اوبه راوړي. د بچسقاو پلار د هغه د ښوونې لپاره خورا کوشش وکړ، خو هغه په طبیعي ډول اوارګي خوښوله او ډیری وخت به له زده کړو او ښوونځي څخه په تیښته و. ورو ورو هغه د بدو او بیکاره خلکو او هلکانو په ډله کې راڅرګند سو. بچسقا د 1926 کال په پیل کې کابل ته راغی او په شاهي اردو کې دنده پیل او د عادي عسکر په توګه کار ته دوام ورکړ. څه موده پس کور ته د تګ په نیت 10 ورځې رخصتي واخیسته، نو له ځان سره یو دولتي ټوپک هم په غیر قانوني ډول یووړ. کله چې هغه د کابل څخه د باندې د احمد کوټل سیمې ته ورسید، نو هغه د یو څو تنه غلو سره مخامخ سو او یو غل یې وواژه. دا لومړی ځل و چې هغه هڅه وکړه چې د غلو په خلاف د خپل دغه بري په کارولو سره ځان مشهور کړي. خو کله چې هغه د خپلې رخصتۍ په پای کې بیرته کابل ته راستون سو، هغه د یوه دولتي ټوپک په غیر قانوني ډول کارولو او د وژنې په تور تورن او محاکمه سو. 5 یا 6 میاشتې په زندان کې د تیرولو وروسته چې کله هغه له بنده راخلاص سو، نو د اردو له دندې وتښتید او پېښور ته یې ځان ورساوی. هلته د صدیق په نوم د بوټونو پلورونکي په پلورنځي یا دوکان کې یې مزدوري پیل کړه. بچسقا په کال 1929 کې د بوټونو په پلورنځي کې مزدوري پرېښوده او د چایو یو پلورنځی یا دوکان یې پرانیست. په دې ورځو کې د پېښور پولیسو ته د افغان دولت لخوا د بچسقاو د نیولو لپاره یو سند ترلاسه سو، ولې چې هغه پرته له کوم عذر له پوځ څخه تښتېدلی و. خو د پېښور په پولیسو کې د یوه واقف لخوا بچسقا خبر کړل سو او هغه په پټه افغانستان ته وتښتېد او هلته یې د غلا او په لویو لارو کې د خلکو د شلولو مسلک خپل کړ. ورو ورو د غلو، لوټمارانو، قماربازانو او نورو جنایتکارانو ډله د هغه شاوخوا راټوله سوه. دا هغه ورځې وې چې د برتانیا یو جاسوس کرنل لارنس او ملا شوربازار او د هغه پلویانو د افغانستان د باچا امان الله خان غازي پر وړاندې د انګلستان د حکومت په مرسته یو پراخ تبلیغاتي کمپاین پیل کړی و. له بلې خوا بچسقا د خپلو کړنو لامله د افغانستان پر سیاست او حکومت اغیزه کوله، نو د برتانیا استخباراتي ادارو د بچسقا او د هغه د لوټمارانو سره په افغانستان کې د وضعیت د لا خرابولو لپاره منظمه دسیسه یعنی سازش پیل کړ. لکه وسلې ورکول، د دغې ډلې ټول مصارف ته غاړه ایښودل، په ټولنه او دولتي ادارو کې د دوی لپاره خواخوږي پیدا کول او داسې نور.
دې کار بچسقه ته د دې توان ورکړ چې په بېلابېلو سیمو کې پر دولتي ملکیتونو او چارواکو بریدونه پیل کړي، د دولتي کارمندانو مخه ونیسي چې په کلکه سره کار ته ولاړ نشي، او چې په شمال او شمال ختیځ کې یو شمېر ولسوالۍ تر خپله ولکه لاندې ونیولې. د برېټانیا استخباراتي ادارې او د دوی ایجنټان په افغانستان کې فعال شول کله چې دوی احساس وکړ چې افغانان د امان الله خان پر وړاندې مخ په پورته کېدو دي او برطانوي پروپاګنډ په مغزو او رګو ونیول. خو ستونزه هغه وخت راپورته سوه امان الله خان او د هغه کابینه له حکومتولۍ څخه ایسته کړل شي. نو په داسې حال کې به څوک بدیل وي چې حکومت پر مخ بوزي، ځکه چې افغانان به هیڅکله مستقیم د برېټانیا حکومت په رسمیت ونه پیژني او د اماني کابینې هیڅ غړی به د انګلستان تر واکمنۍ لاندې حکومتولۍ ته غاړه کښېنږدي. نو انګلیس بچسقاو ته لارښوونه وکړه چې د افغانانو سره خواخوږي ولري، دوی وهڅوي چې پوهه سي چې د شاه امان الله خان حکومت کافر حکومت دی او ځکه نو دی یعنی بچسقا یې پر وړاندې د جهاد فریضه مخ ته وړي، نه دا چې د عامه خلکو سر و مال او عزتونه ګواښي. له همدې لامله خلکو ته د بچسقا له لارې ډاډ ورکړل سو چې خلک د حکومت پر وړاندې په جهاد کې له ستونزو سره مخ دي او ژر به د شاه امان الله خان د حکومت د نسکورېدو او د اسلامي شریعت پر اساس د نوي حکومت په جوړېدو سره دا لړۍ هم پای ته ورسیږي. په دې توګه بچسقا د شرافت په جامو کې پټ د یو سیاسي شخصیت په توګه راپورته کړل سو، مګر د هغه ډله لا هم د عادي وګړو د سر و مال او عزتونو په لټولو بوخته روانه وه. د خپل سیاسي دریځ د لا پیاوړي کولو لپاره بچسقا پروپاګنډ پیل کړ چې یو حکومت چې د یو څو تنه غلو لار نسی تړلی باید له منځه یووړل سي. همدا و چې د 1929 کال د مارچ په میاشت کې هغه د انګلیس په ملاتړ پر کابل برید وکړ. له بلې خوا ملا شوربازار او د هغه پیرویانو بچسقا ته د امیرالمؤمنین لقب ورکړ او فتوا یې صادره کړه چې د جمعې په خطبه کې نوم واخیستل سي. په دې توګه په افغانستان کې اماني حکومت ته د پای ټکی کښېښودل سو او افغانستان د جهل د تورو تیارو شاته وتمبول سو. بچسقا د انګلستان لخوا تش د امان الله خان د حکومت د نسکورولو لپاره راپورته کړل سوی و، ترڅو په افغانستان کې د سیاست، ټولنې او د ژوندانه له نورو برخو څخه د امان الله خان فکر له منځه یوسي او په بېلابېلو برخو کې د اماني فکر څخه خړوب سوي فعالین یا خو ووژل سي او یا هم و هجرت کولو ته اړ کړل سي، ترڅو افغانستان بیرته د برطانوي هند تر اغېزې لاندې راسي چې د امان الله خان لخوا په کال 1919 عیسوي کې د انګلیس سره په یوه خونړۍ جګړه کې آزاد سوی و. انګریزان ښه پوهېده چې د سقاو زوی نه د شاهي کورنۍ څخه و، نه د پښتون اکثریت نفوس څخه، او نه هم د سقاو په زوی او د هغه په لوټماره ډله کې د دولت چارې د پرمخ وړلو وړتیا شتون درلود. نو د سقاو د زوی د چتر لاندې یو حکومت هیڅکله هم قانوني بڼه نشي نیولی. دا په داسې حال کې چې انګریزانو په افغانستان کې یو ماتحت مګر قوي قانوني حکومت غوښت، ترڅو دا حکومت د برطانوي هند او شوروي روسیې ترمنځ د یو قوي دیوال په توګه وکارول سي. دا څرګنده وه چې د سقاو د زوی په څیر یو بې کفایته سړی د دې منډې آس له لومړۍ ورځې څخه نه و، مګر برېټانیا یوازې غوښتل چې دی وکاروي او اوس دا کارول سوی سړی باید له منځه وړل سوی وای. اماني دولت او ذهنیت په بشپړه ډول له افغانستان څخه له منځه وتلی و. افغان وګړي د سقاوي غلو لخوا په بېرحمانه ډول وهل سوي وو. اوس ټول خلک په هیواد کې سوله او نظم ته تږي وو او د مدني امتیازاتو او حقونو رامنځته کول یې غوښت. داسې یو فضا رامنځته سوې وه چې هیواد پالان او د انګریزانو پر ضد طبقه یې په دې لیوالتیا کې اچولې وه چې د افغانستان بهرنۍ تګلاره که څه هم د انګریزانو تر کنټرول لاندې سي، خو البته په داخلي توګه دا اړینه وه چې د وحشي غلو څخه ځان خلاص کړي. انګریزانو د افغانستان تعلیم یافته واکمن او امتیاز لرونکي طبقې ته پیغام ورساوه چې ترڅو چې بهرني سیاست موږ تر کنټرول لاندې رانه کړئ، نو د سقاو د زوی
لوټماران به مو تر ابده پر خپلو انغریو څنډي او په څنډېدو به مو داسې ووژني چې نوم و نشان به مو پاته نشي. په آخر کې د افغانستان د خلکو د ژوند، ملکیت او د ناموس د ساتنې په خاطر د افغانستان تعلیم یافته ټولګي پریکړه وکړه چې د انګریزانو پر وړاندې ټیټ سي او د انګریزي شرایطو په منلو سره د انګریز سره خبرې اترې پیل کړې. دا اړیکې په فرانسه کې د افغان برېټانیا د درېیمې جګړې په جریان کې فاتح او د افغانستان د فوز د اعلی سرقمندانۍ مشر د نادرخان لخوا پیل شوې، چیرې چې هغه مخکې د سفیر په توګه استوګنه درلودله. وروسته هغه د خپل ورونو هشم خان او شاولي خان سره یو ځای هندوستان ته ولاړ او له هند څخه په دې شرط چې په راتلونکي کې به د افغانستان بهرنۍ تګلاره د انګریزانو تابع وي. انګریزانو نادرخان د سقاو د زوی پر وړاندې د وسلو او تمویلاتو په ورکولو سره افغانستان ته واستاوه او په عین حال کې د وزیرستان ماسید او وزیرو ته دا څرګندونه ورکړل سوه چې ګواکې نادرخان امان الله خان ته د بیا حکومت ورکولو لپاره ملا تړلې ده. نو دا ځکه دا دوې قبیلې چې د امان الله خان سخترینه ملګري او مینوال و، جنرال نادرخان ته د جګړې ډیری رضاکاران وټاکل او جنرال نادرخان د برتانیا د وسلو او پیسو سره پر خپل هیواد راسم سو. برېټانیا یوه داسې لوبه ترسره کړه چې هر افغان دې ته اړ باسي چې خپل ځان ووژني او یا خپل ورور ووژني. د پرون مجاهد او امیر المؤمنین بچه سقاو د انګریزانو په نظر نن ترهګر او جنرال نادرخان ته د سقاو د زوی د تل لپاره د له منځه وړلو دنده ورکړل سوې وه. افغانان یو ځل بیا په جنگ اخته کړل سو او انګریزانو تماشه کوله. جنرال نادرخان د 1929 عیسوي کال د اکتوبر په میاشت کې کابل فتح کړ. د سقاو زوی د یوازې څو میاشتو حکومت کولو وروسته په دې جنگ کې ونیول سو او د هغه د سر غوڅولو سره جنرال نادرخان خپله واکمني اعلان کړه.